बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम زما ګران خوږه ملګرو دوستانو چرته چوي خاد او باد اوسئ نن ویډیو لازمی وګورئ ډېر مهم خبرونو سره کې س خطرات هم تاسو ته مخکې ته بیانوم چې روان څه دي یو محمود خان اچکزی چې تاسو ګورئ چې اپوزیشن لیډر هم دا د پښتنو دغه ډېر خبره کوي چې ویلي دي چې تذکرې جوړې کوي نه د افغانستان آی ډي کارت جوړ کوي نه ډول نېشنلټي واخلي افغانستان باندې غوښتنه کړې چې ډول نېشنلټي پښتنو ته پاکستان پښتنو ته ورکړي هغه مقصد دا متویل چې پنجاب مقصد دی چې پنجاب له ډول نېشنلټي اخیستې شي یا نور ملکونو نو د پاکستان خلک واخلي او بل لښکر تیرې دو خبره هم کړې ده چې داسې لښکر خپل جوړول دینه مخکې هم دا شانتي سچویشن خو دا محمود خان اچکزی دی وخت کې ولې ډسکس کوو چې دی وخت کې هغه پوزیشن لیډر نه علاوه د عمران خان خاص الخاص دی بلکې ټول هغه پارټۍ د پسې ده بل افغانستان چې کم خاص کر معاهدې خبره د دفاعي معاهده روس سره کومه شوې ده هغه کې الوتکو یعنی دفاعي نظام او دغه شانتي په دې باندې نړۍ کې اور ولې بل دی یعنی ډېر زیات په دې باندې تشویش اظهار شوی دی او روس ولې داسې صورتحال باندې کې یو طرف ته روس افغانستان د روس د لاسه اوسه پورې ځای ته نه راځي خو اوس هغه څه مقصد دی او طالبانو خو الریډي چې څوک هم ورته دې وخت کې هغه کوي خو هر چا سره هغه کوي ولې چې ورته ضرورت دی دغه ډېر مهم ټاپک دی دې سره د خیبر پښتونخوا هم ډېر یو شمېر مسایل دي چې زه به دغه هم تاسو راکم خو دې کې تاسو ته بل مهم اعلان هم کومه هغه دغه دی چې اګاهي دپاره یعنی علم زده کول خو موږ به اخره عمره پورې چې 100 کالو شیم علم زده کوه خو یو څیز چې کم کورنۍ مسلو سره هم تړلی شوی دی د ځوانانو د هر عمر خلکو سره تړلی شوی دی ریلیشنشپ او کورنۍ معاملې دغه شانتي نور دا یو انسان نه جوړیږي چې هغه داسې انسان چې زما په سټډي مطابق باندې چې کوم ما ریسرچ کړی دی 6% پر اوسه پورې داسې خاص کر شته او به دې کې زیاتر فیمیل ریشو زیاته دا چې دي ته وایي نارسیسسټ یعنی خود پسندي یعنی خپل هغه کې دومره پورې هغه شي دا یو بچپن حادثات وي چې هغه نه هغه جوړ شي نو هغه دومره پورې هغه کېږي چې هغه بیا کنټرول نه بهر شي هغه ته یوه رشته هم مهمه نه وي بس هغه صرف خپل ځان کې هغه وي هغه خپله هم تباه وي خو په دې باندې ځکه دا ګهي ضروري ده که چیرې دا شانتې مسلو کې څوک ګیر وي نو رابطه هم کولی شئ او انشاءالله زه به ښه پلیټفارم هم در کوم او کوم ځای کې دي بیا ټیکېږي هغه ځای ته به هم تاسو ته رسوي یا کوشش یا خپل معلومات تاسو سره شیر کوم نو دغه یو اعلان هم و اول خبره خو زه تاسو ته دا وکړم چې که خیبر پښتونخوا کې مونږه مسایل ګورو نو مسایل دومره زیات دي چې شمېرې نشته که بیا سیاسي توګه باندې د خلکو کې کم اویرنس خبره کیږي چې ړندو غونتې که هغه هر یو ته ووټ ورکوي د عمران خان په عشق کې خو هغه عشق ورته میلاویږي چېرته چې کله سر یې ولګي بیا ورته پته لګي چې دا څه دي ټیک ته عمران خان په عشق کې ورکوي ورته خو چې هغه عمران خان دپاره هم څه نشي کولی خپل ځان جوړوي ټول سیاسي گیم دی بس روان دی هېڅ نه کېږي او پښتونخوا تباه شوه بد هم نه او دا نور صورتحال اوس سهیل افریدي او علي امین ګنډپور سره منځ کې جنګ دا سچویشن روان دي دا هم تاسو ته ډېر زر ویلي چې علي امین د سهیل افریدي هم اوس پوزیشن به بدلیږي بهرحال ګرفتارۍ هم شوي دي جنید اکبر هم گرفتار شوی دی گرفتار څه بلکې علاقه بدر لږ شانتې هغه دا یو رول وي ګیل کې تاغه کړی دی په څه خبرو باندې خو خبره به د محمود خان اچکزی کوو ټاپک هم دا دی دا ډېر غور سره واورئ چې محمود خان اچکزی په اختر کې یو بیان جاری شوی چې سوشل میډیا باندې هم اور بل دی محمود خان اچکزی زه به چې درته وایم هغه مطلب دا دی چې پښتانه د فوري توګه باندې ډول نیشنلټي نه د افغانستان تذکرې هم واخلي چې څرنګه نور اخیستلی شي نو د کې دي اسټبلیشمنټ ته هم هغه دا چې ډېر اسټبلیشمنټ ډول نیشنلټي دي یورپ مختلف ممالک ولا یا خاص کر پنجاب کې که هغه بیروکریسي ده او که اسټبلیشمنټ ده او که نور زمونږ
اعلی چارواکي دي که هغه جوډیشلي ده نو زیاتره ډیول نیشنلټي ده نو هغه وایي چې پښتانه د ډیول نیشنلټي د افغانستان واخلي د افغانستان تذکرې دي جوړي کی او دویمه چې کومه غټه خبره ده اسې خو ډېر بیان دی خو دویمه چې کومه غټه خبره ده هغه وایي چې لشکر یعنی لښکر به داسې جوړوو چې موږ خپل حفاظت خپل لغه او افغانستان سره زموږ خپل دویم ملک یعنی دویم کور او دغه ریلیشنز د موږ په خپل لاس کې وکونه په خپل لاس کې اخیستلو غږ کړی دی او لښکر دپاره هغه دا ویلي دي چې هر یو کور ماته یو یو ځوان راکړي یعنی دا کولیا کولم د سټیټ سره یو قسم څه ورته وایي مخامخ کېدو ډېر غټ بیان دی او دا معمولي خبره نه ده په دې باندې ډېر زیات بحث هم روان دی په داسې وخت کې چې محمود خان اچکزی یو خو د اپوزیشن لیډر دی یعنی قومي اسمبلی چې کوم ممبرز دي د هغو اپوزیشن لیډر دا دی یعنی اپوزیشن لیډر وزیر اعظم پسې دویم نمبر باندې اپوزیشن لیډر وي په ایوان کې او بیا هغه ته امرات هم ملاوي بیا ورسره د نورو ګوندونو بیا خاص کر تحریک انصاف مشر ټاکلی دی د ټولو معاملو دغه چې کوم دو عیني پاکستان دغه تحریک او دغه شیزونه جوړ کړي دي نو اوس په داسې صورتحال کې تحریک انصاف ته هم هغه نور مشکلات پیدا وکړل او په دې صورتحال باندې په دې بیان باندې یقینا چې مخته ډېر څه راتلونکي دي ډېر څه دي خو داسې زیرک سیاستدان هم دی او پوهه سیاستدان هم دی چې په دوره داسې صورتحال کې دا وړه خبره نه ده دا ډېره لویه خبره کړې ده او په دې هغه باندې ډېر زیات ډیبیټ په اسلام آباد کې روان شوي دي چې اوس ورکینګ ډے نن نه سټارټ وانو چونکې دا به اصل کې منډې نه کېږي بیا مخکې جون بجټ هم دی په دې باندې به ډېر صورتحال تاسو ته مخکې زه کومه خو دا شاته ډېر زیات عملیات دي بل طرف ته مونږ ګورو چې افغانستان معامله یا مونږ هغه شانتي سیټل نه ده شوي معاملې روانې دي تاسو ته ویلو مطلب دپاره خو ګوره ترخم بډرم کولاو شو چرګون روپۍ وې پکې ادارو مو ګټۍ وکې او چې کوم بزنسمین وو زموږ وروڼه مسلمانان قربانیانې خلکو وله ورکې یعنې د ځناورو په ځای د مسلمانانو د انسانانو قربانۍ هم ورکې خو بهرحال چې کومه دفاعي په نظام باندې اوس خبره کېږي چې روس ورسره معاهده وکړه دفاعي نظام کې چې هغه به ورته خپل الوتکې هم دغه کې ورکوي ټریننګ به هم ورکوي او یو بوجال غونې جوړ شوی دی یو دا خبر چې کوم دی دومره لوی هغه کړی ټیک دا خبر خو به تاسو پوره کړي خو د په شا زه تاسو ته وایم اول خبره خو به دا وکړم چې نړۍ چې کوم اور اخیستی دی هغه باندې هم او بل چې کوم روس دی اول به زه د روس خبره وکړم روس خو د روس د لاسه خو افغانستان تر اوسه پورې ځای ته نه راځي یعنی هغه چې کوم هغه ظلم بربریت کړی و سوویت یونین په صورت کې هغه تا ټولو ته یاد وي اوس خبره به صرف دا کوو چې روس مطلب دی وخت کې دا دی چې چونکې هغه یو کډی لاین شوی کډی لاین مطلب چې موږ پښتو کې ورته وایي چې یو دیوار ته لګولی شوی چې څوک یې تپوس نه کوي یعنی روس ملک دغه صورتحال جوړ شوی دی ولې چې دې وخت کې ایران امریکا جنگ صورتحال کې پاکستان چین نوره خطا خو روس پکې بایپاس شوی دی حالانکې روس څو ځلې پاکستان ته وینا وکړه په دې هغه کې هم وینا وکړه چې زه خدماتو ته تیار یم خو روس ته چا ګیا وانه چوله روس چونکې بنیادي توګه باندې امریکا دا غټ دشمنو نو او روس یې دې هلته رسولی او روس غواړي چې امریکا کومه موقع میلاویږي چې دې ته زه نقصان ورسوم نو روس اوس مقصد دا دی چې په نړۍ کې زه خپل هور بل کم جوړ کما طاقت واخلم او هغه ته خپل نوي په بل اوږه باندې ټوپک کېږدي او دام لکه اوس طالبانو خو ټیک ته دا یو موږ دا ویلی شو ښکاره باندې چې کوره ډېر اولس چې کم دي که هغه به پاتې کېږي یا چېرته پاتې کېږي دا خو ښکاره خبره ده چې هغو سه پورې هغه د جنډې یعنی د بیرغ مسله هم هغو نه ده حل کړي هغه خو اوسه پورې د افغانستان هغه ګڼي او بیا د هغه طالبانو حکومتي سره د ډېرو افغانانو مخالفت دی خو څوک هلته پراته دي یاري نه نشي ویلی څوک نور نه کېدلی شي او بل چې کوم دا 15 کاله پوره کېږي د هغې
نظام من ډیر سولنه راوچتېږي او خپل مینس کې ډیر زیات کلیشز دي. بیا پاکستان سره معاملات چې کم دي په خپل ځای باندې، خو خیر بهرحال اوس هغه ملک باندې قابض دي، یعنی هغې حکمراني هلته کې په څه ډول هم روانه کړې ده. ګوکې چې هغه منلي وه چې موږ به قطر معاهدې کې چې موږ به ټول ټاکنې یا مکس حکومت یعنی لویه جرګه باندې چې کوم د افغانستان یو طریقه کار د هغه باندې به دغه کوو، ټول به شاملو. خو هغه هم هغه نه په شا شوي دي. بیا په داسې صورتحال کې که دا معاهده هم شي خو دا مخکې نه شي تللی. دا تاسو ته زه اوس نه زه وایم. وجه دا ده چې روس صرف او صرف یو ځان منل غواړي چې نړۍ هغه ته کینی. بل طرف ته نړۍ کې اور ځکه بل دی چې هغې وایي چونکې طالبان د چا خبره مني نه او هلته ترخهګرۍ اډې دي او ترخهګر هغې نشي کنټرول کولی او هغه خپله افغانستان دپاره هم یو غټه مسله ده. نو په داسې صورتحال کې دغه روس چې کوم د اقدامات دي په دې باندې ټولې نړۍ ډېر زیات خفګان او تشویش اظهار کړی دی. نو هغې وایي چې دا خو پاتې کیدی نه شي. او بل دا هغه شانتې چې څو پورې هغه نړۍ یا اقوام متحده یو په رول ریګولیشن کې د عوامي یو حکومت نه وي. اوس پاکستان هم تاسو ګورئ چې ټول اسټیبلشمنټ چلی، خو هغې ورته یو شکل جوړ کړی دی چې شهباز شریف کې نه وه، عمران خان کې نه وه، زرداری کې نه وه، دا کې نه وه، بس شاته معاملات نور چلی. خو هغه سیستم هم نشته. نو هغه سیستم دپاره یقینا چې اوس طالبانو ته پکار ده چې د باندې سوچ وکړي کړي مشکلات ورته نور هم نړۍ کې پیدا کېدی شي. او روس ته چونکې هغه کله به هم دغه شانتې او ارضي توګه باندې به هغه ورسره وکړي. تاسو دې نه مخکې د روس معاهدې یا د روس خبرې یا د روس افغانستان سره مرستې هغه وګورئ، صرف کاغذي کروي او تش خبرې دي. او بیا کله بیان یو راشي، کله بل راشي، کله مخالفت راشي، کله څه راشي، هغه هم حیران دی. خو دې وخت کې هغه ته اوس اوږه نه ښکاري، لکه موږ وایو بل اوږه باندې ټوپک کې دی ډز ورباندې کې. نو هغه پښتو مثال دی چې اوس هغه ته څوک بلویږي نه، او دې وخت کې روس ته څوک ګیا نه اچوي په خطه کې. نو هغه اوس ځان منولو دپاره دغه شانتې کړی دی. په دې باندې پکار دا ده چې مفادات خو لازمي وي چې دوه سره ملاویږي نو یو بل سره مفادات وي. نو مفاداتو په خاطر باندې دغه یو څیز کېږي، نو دې ته لږ توجه پکار دی چې دا نیغه وشي. بهرحال نن دپاره دومره، او سبا سنډې دی. کوشش کوم چې ویډیو تاسو ته زه هغه ریکارډ کړم او لازمي اګاهي ولا هم وګورئ. ډېره مننه، خوشحاله او آباد اوسئ او خپل ورور مینه مه هېروئ. ډېره مننه.